سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمارونو خويندو نن د یو مختصر وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. دا وظیفه انتهایی مختصر ده، ډیره زیاته اسانه ده، لیکن الله رب ذوالجلال په دې وظیفه کې انتهایی برکت ایښودی دی. ډیر زیات اثر پکې الله رب ذوالجلال ایښودی دی. د دې وظیفې په برکت سره الله رب ذوالجلال د ډیرو رونو خویندو مقاصد پوره کړل، مرادونه الله رب ذوالجلال پوره کړل. دا وظیفه به تاسو د 10 رمضان نه واخله تر د 15 رمضان پورې کوئ. طریقه یې دا ده، کله تاسو د ماسخوتن مونځ وکې پاسئ به نه، په خپل ځای باندې به ناست یې، سجدې له ولاړ شئ او په سجده کې به 14 پیرې دا کلمات وایئ: نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب. دا کلمات تاسو 14 پیرې ووایئ. بیا به د سجدې نه سر راوچت کې د خپل مقصد او مراد دپاره به دعا وکړئ. او کله چې تاسو په اخیري شپه یعنی په 15 رمضان باندې دا عمل وکړئ، الله رب ذوالجلال ته به خپل آه او فریاد وړاندې کړئ او د خپل مقصد او مراد دپاره به په جړا جړا کې دعاګانې وکړئ. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به ستاسو تمام مقاصد پوره کړي، تمام مرادونه به الله رب ذوالجلال پوره کړي. ولې چې په دې شپو کې د الله رب ذوالجلال رحمت په انتها باندې ولاړ وي. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به ضرور ستاسو مقاصد پوره کوي، ضرور به ستاسو مرادونه پوره کوي.